تمه ده چې سبا د جمعې په ورځ به د پاکستان لومړی وزیر کابل ته راشي. راپورونه وایي چې لومړی وزیر شاهد خاقان عباسي به په خپل هیواد کې له یو شمېر پوځي چارواکو او سیاسي مشرانو سره تر سلا مشورې وروسته کابل ته راشي. د هغې یو بیان شاه حسین مرتضوي رسنیو ته ویلي چې د دې سفر یوه اساسي موضوع له طالبانو سره سوله ده. هغه داسې مهال د پاکستان لومړي وزیر څخه د سولې تمه څرګندوي چې د تېرې دوشنبې پر ورځ یو پاکستاني پلاوي له افغان چارواکو سره پر سولې او د دواړو هیوادونو ترمنځ پر همکاریو خبرې کړي. خو د بهرنیو چارو وزارت په وینا په دې خبرو کې واړه پرمختګونه شوي او د پام وړ پرمختګ نه دی شوی. اصلي بحث دا دی چې افغان ولسمشر بیا ولې پر پاکستان د سولې خبرو لپاره باور کوي. د کابل نیوز درنو لیدونکو السلام علیکم، زه اسماعیل شاکر یم او تاسو د نن خپرونه ګورئ. په نن کې کابل د پاکستان د لومړي وزیر پر سفر غږیږو چې پر موضوع به راسره سیاسي شنونکی محمد آصف بکتاش بحث وکړي او تمه لرو چې په لنډو شیبو کې د اجرایي ریاست مرستیال ویان امید میثم هم راسره یوځای شي. بحث څخه راغلی که له همدې ځای راپیل کړو چې حکومت زموږ ستاسو حکومت بیا هم پر پاکستان باندې د باور خبره کوي او د سولې لپاره تمه څرګندوي چې که چیرې د پاکستان لومړی وزیر دلته راځي دوی به د سولې په اړه ورسره خبرې کوي. دلیل څه بولئ؟ بسم الله الرحمن الرحیم. خیر په پرنسیپ کې به اصول کې که چیرې میسره سي ممکنه سي زموږ د وکولی شو د مذاکراتو د طریقه سولې ته ورسېږو، دا کومه بده خبره نه ده. ولې تېرو ته په کتلو سره او کومه تجربه چې موږ د پاکستان د دولت د موضع د هغوی د موقف نه چې لري په افغانستان کې د سولې په اړه فقط یو واضح پیام موږ د دوی د کړو وړو نه وینو. موږ وینو هر پلاس پاکستاني هیات افغانستان ته سفر لري، مخکې د هغه نه کله په نورستان، کله په کونړ ولایت او کله په ننګرهار ځینې نورو سیمو باندې چې ډیورن لاین دا خوا پرتې دي دوی حملې کوي، توپچي راکټې هم. یعنې دا اوس هم یو رقم خپور شوی ده چې په تېرو 4 ساعتونو کې پاکستاني پوځ د کونړ پر دانګام 680 توپونه راویشتي. 680 توپونه علاوه له هغه نه یو طیارې هم بمبارد کړی ده. بله اوس ما ته دا سوال ده چې هره پلاس چې دوی هیات راځي مخکې دغه نه دوی راکټي توپچې حملې کوي او بالاخره هغه باندې هم صرفه ونه کړه طیارې راځي اوس بمبارد کوي. یو ښکاره تجاوز، یو تجاوز. د پاکستان د جګړې ژبه تر اوسه بدله شوې نه ده. کاملا زما عرض مې دا ده چې او کله چې هیات بیرته هم ځي بیا دا عملیات تکرارېږي. افغاني هیات پاکستان سفر کوي، عین عمل صورت نیسي او په بیرته راتګ کې هم عین عملیات تکرارېږي او دا یو ښکاره پیام لري. هغه غواړي د جنګ په ژبه، هغه غواړي د وسلې په ژبه تاسو سره خبرې ولري. د دې معنا دا ده چې هغوی غواړي وایي چې د جنګ د لارې زه هغه څه چې غواړم په تا یې منم. او بالاخره زه په دې باوري یم چې پنجاب اساسا نه غواړي چې په افغانستان کې سوله، امن او ثبات وجود ولري. زه د پاکستان نور ولس باندې خبره نه لرم. اول خو ډیورن لاین اخواته افغانان هغوی شدیدا علاقه لري چې په افغانستان کې سوله، امن او ثبات تامین شي. هغوی په خپله د پنجاب د جنایتکارانه سیاستونو قرباني دي. د پاکستان د جګړې ژبه تر اوسه بدله شوې نه ده. دغه سفر د ولسمشر په بلنه ترسره کیږي د پاکستان د لومړي وزیر. اصلي سوال زموږ څخه د حکومت هم دی چې دوی څنګه هیلهمن شوي دي چې بالاخره بیا هم له پاکستان څخه د سولې تمه څرګندوي. دا په دې پورې تعلق لري. په دې منطق باندې زه هم نه پوهېږم. ولکله دغه موږ وینو معاون خارجه وزیر افغانستان ته راځي، دانګام باندې حمله صورت نیسي، بیرته ځي بیا په دانګام حمله کېږي. اوس صدراعظم مخکې دغه نه څه راسي تاسو وینئ دانګام ولسوالۍ باندې هغلته حمله کېږي، 600 نه زیات راکټي توپچې حملې هغلته صورت نیسي، په عین حال کې طیاره هم بمبارد کوي او په بیرته تګ کې دا عملیه زه مطمئن یم بیا تکرارېږي. دا فقط یو ښکاره پیام لري. زه بیا دا تکراروم هغه چې د جنګ په ژبه تاسو سره خبرې کوي. خو اوس د جنګ د حلم بالاخره دا جنګ هو حلم غواړي او زموږ حکومت منطق دا ده چې بالاخره دوی غواړي دولت په دولت خبرې وکړي او دا د دولت په دولت خبرو لپاره یو فرصت بولي چې د پاکستان لومړی وزیر دلته راځي او دلته به د افغان چارواکو سره په دې مسله باندې خبرې کوي. دا منطق څنګه بولي چې دولت په دولت خبرې وشي او بالاخره دا موضوع یو طرفه شي؟ که چیرې واقعا دلته مناسبات دولتونو ترمنځ مطرح وي، دلته ملل متحد سازمان منشور مطرح ده او هغه منشور کې 15 منل شوي نړیوال اصول وجود لري. یو اصل دا ده چې متقابل طرفونه یو د بل ملي استقلال، ارضي تمامیت، ملي حاکمیت، ملي ګټو ته درناوی لري، یو د بل په داخلي امور کې مداخله نه کوي. او برخلاف زه وینم چې پاکستان دغه ورځ نه جوړ شوی ده تر دغه لحظې پورې دوی د افغانستان په داخلي امور کې مداخله کړې
او آن د 14 اخیرو کلونو کې هغه سیمې چې دوی په تېرو کې هغوی ته د غیر علاقه ویلې د امریکا د حمایت د چتر لاندې د بریتانیا د حمایت د چتر لاندې د ناتو د حمایت د چتر لاندې دوی د ډیورنډ لاین تر صفري نقطې پورې ځانونه مسلط کړل له ډیورنډ لاین نه دا خو راواوښتله او بالاخره موږ وینو چې خپل نظامي تاسیسات د افغانستان په خاوره کې ایجاد کړي دي. دا یو ښکاره تجاوز ده، دا یو اوریانه تجاوز ده. دا چې د افغانستان دولت دوی سره په کومه ژبه خبرې کوي یا کوم منطق باندې، خو دغه ورځ نه چې پاکستان جوړ شوی موږ فقط افغانان په غیر د پاکستان د مداخلې نه او هغه هم عمدتاً د پنجاب د خوا او د نظامیانو د خوا رهبري کېږي، بل څه نه وینو. دلایل هم روښانه دي. هغه دا چې د افغانستان په جنگ کې د افغانستان په بحران کې دوی د ډیورنډ لاین تر صفري نقطې پورې په داسې شرایطو کې چې امریکایي قوتونه حضور لري په افغانستان کې دوی ځانونه مسلط کړل، ډیورنډ لاین نه دا خو راواوښتل، خپل نظامي تاسیسات ایجاد کړل. پښتانه مشران د نورو قومونو مشران چې ډیورنډ لاین نه اخوا ژوند کوي بېرحمانه سرکوب کړل، شهیدان کړل. همدغه اوس هغلته پښتون وژنه روانه ده. بیا د امریکا د مسؤلیت سوال هم مطرح کېږي چې د پاکستان د دغو تحرکاتو پر وړاندې د امریکا بالاخره مسؤلیت څه و؟ د کوم قرارداد چې د افغانستان او د متحده ایالاتو ترمنځ عقد شوی ده د امنیتي قرارداد او د ستراتیژیکو همکارۍ پیمان، دغه په بنیاد باندې امریکا مسؤلیت لري چې د افغانستان نه حمایت وکړي. موږ برخلاف اینو چې د امریکا د قوتونو په موجودیت کې ډیورنډ لاین صفري نقطې نه هم دې خواته دلته هغه خاردار دیوار جوړیږي او د افغانستان د خاورې په دننه کې نظامي تاسیسات ایجادېږي. هغلته په ښکاره توګه یو تجاوز صورت نیسي او امریکا چپه خوله ناسته. دلیل څه دی؟ هغه دوه مخی سیاست لري. ظاهرا افغانانو ته وعده ورکوي چې موږ به د تورستانو ځاله پاکستان کې د منځه وړو، موږ پاکستان مجبوروو چې تورستانو په ضد اقدامات ولري او خپل سیاستونو ته پاکستان د افغانستان په اړه تغییر راولي. په داسې حال کې چې هغوی د تروریزم په ضد مبارزه تر نوم لاندې د پښتنو عامه وزنه د بلوچستان عامه وزنه هلته صورت نیسي. صرفا د مسعود د قوم د 15,000 نه زیات هلته خلک شهیدان کېږي او بالاخره دا سیاست ده چې ظاهرا د تروریزم سره په مبارزه کې ځان د متحده ایالات متحد ګڼي، دوی خپل ځانونه مسلط کړل او متحده ایالات چپه خوله ناست او دا فقط ټول نشي کېږي د دې نه چې متحده ایالات تروریزم سره د مبارزه په نامه افغانستان ته راغلي دي. د دوی سیاست د تروریزم د منطقي حامیانو په وړاندې مبهم ده او دغه مبهم سیاست فقط یو معنا لري چې دوی په ظاهر کې تروریزم په ضد جنګيږي، په عمل کې تروریزم بیا هم راګرځم. تاسو ډاکټر صاحب مې سم تاسو بحث ته خراغلی تاسو کلم دي زیرا بالکل چې حکومت د افغانستان د پاکستان د لومړي وزیر راتګ ته څه اجنډا لري؟ دغه سره د خبرو اترو اصلي اجنډا څه ده؟ بسم الله الرحمن الرحیم. با درود خدمت شما جناب استاد ملت بزرگ افغانستان. طبیعی است که صلح یک ضرورت ملی در افغانستان است. همه مردم ما، دولت جمهوری اسلامی افغانستان، اقشار مختلف، کل شهروندان ما، ولایات مختلف یک صدا و یک مطالبه برحق دارند که استقرار صلح و ثبات در یک کشور باشه. یکی از گزینه‌های برای استقرار صلح و ثبات بحث مذاکره و گفتگو است. ما از راه دیالوگ، از راه گفتگو بریم صلح به افغانستان بریم، بریم به یک نتیجه برسیم. اگر با حافظه تاریخی ما نگاهی بیاندازیم، طبیعی است که متاسفانه پاکستان در 1.5 دهه گذشته همیشه بازی دوگانه داشته با دولت ملت افغانستان. در ظاهر تعهد سپرده اما در عمل ما شاهد اقدامات نبودیم. اما این به عنوان یکی از گزینه‌ها مطرح است. شما می‌دانید که اگر بعضا اختلاف دیدگاه در سطح کشورها در سایر بخش‌های دنیا هم به وجود میاد، دستگاه دیپلماسی فعال میشه، هیئت رفت آمد میکنن، مذاکره و گفتگو میکنن، اما اختلافات و مطالباتشون را در یک چوکات میارن و روی بحث میکنن، گفتگو میکنن، به نتیجه میرسن. فردا قرار است که آقای عباسی نخست وزیر پاکستان به کابل به با رهبری حکومت افغانستان ملاقات کنه. برای نخستین بار است که ما شاهد مذاکره دولت با دولت هستیم.
طبیعی است که بحث‌های فراوان در اینجا مطرح خواهد شد، اما مهمترین بحث مسئله تأمین صلح و ثبات در افغانستان است، چگونگی مبارزه با گروه‌های تروریستی و دهشت‌افکن و همکاری‌های اقتصادی و ترانزیتی که افغانستان و پاکستان میتونه در بینشان داشته باشه. این از موارد بسیار مهم خواهد بود که مورد بحث قرار میگیره. تاسو د تاریخ حافظي ته اشاره وکړه ومویل چې پاکستان همیشه تعهدات کړي ولې د خپل تعهداتو خلاف عملی تر سره کړي. اوس د افغان حکومت څنګه هیله من شوی دی چې دا ځل به پاکستان حکومت هغه تعهدات چې کوي په هغې به عمل هم وکړي؟ انتظار ما از پاکستانی است. ما امیدوار هستیم که پاکستان به این نتیجه رسیده باشه که سیاست تروریسم پروری یک سیاست غلط است. این همونطور که افغانستان به مخاطره مواجه کرده، پاکستان به مخاطره مواجه کرده، منطقه و جهان ده. ما به امید از این که حداقل حکومت پاکستان به این نکته پی برده باشه وارد مذاکره و گفتگو شدیم. و یک نکته دیگه هم البته قابل تذکر است که گفتگو یک فردا قرار است صورت بگیره در سطح بلندی از دولت هر دو کشور است که طبیعی است که میتونه امیدوارخوار در پی داشته باشه. دولت په دولت مخکې خبرې شوې دي په دې معنی چې کله زموږ ولسمشر د پاکستان هغه پوځي مرکز ته ورغی هغه دولت په دولت خبرې وي. ما در گذشته همیشه آیت‌های رو یک تا دو تا موضوع مشخص صحبت میکردن. وقتی ما بحث دولت با دولت میگیم موارد بسیار مختلف است و احترام متقابل بین دو دولت مستقل است، دو ملت مستقل است که گفتگو بحث صورت میگیره. و بحث دیگه می است که این معنا را میده که هر گونه ارتباط با گروه‌هایی که به نحوی در افغانستان حضور داره اینا در واقع اما حسن نیت هر دو کشور زیر سوال میبره برای رسیدن به صلح و ثبات. وقتی ما مذاکره دولت با دولت نام میبریم به این معنا که انتظار ما از پاکستانی است که رابطش با سایر گروه‌هایی که به نحو در افغانستان حضور داره و به دهشتگری و وحشتگری بیاوردن. دغه انتظار له پاکستان څخه بخي ډیر نشو. خب ما با حسن نیت با خوشبینی وارد مذاکره و گفتگو میشیم، اما طبیعی است که اگر این گفتگوها نتیجه نمیده ما گزینه‌های دیگر هم در پیش داریم. ما در او قسمت ها هم پیشرفت کردیم. خو اوس یو دلیل دا دی چې پاکستان لا هم د جګړې ژبه کاروي. پاکستان لا هم د جګړې د ژبې سیاست نه دی پرېښی. په داسې حال کې چې په راتلونکو 40 ساعتونو کې د پاکستان لومړی وزیر کابل ته راځي. په تیرو 40 ساعتونو کې پاکستان پر دانګام ولسوالۍ تر 600 ډیر راکټي بریدونه کړي دي. د افغانستان د حکومت دلیل په دې برخه کې څه کېدای شي چې بالاخره پاکستان څخه بیا هم انتظار ولري؟ در این اواخر پاکستانی ها حداقل دو تا اعتراف را داشتن که در گذشته هیچ وقت چنین اعتراف نداشتن. اعتراف اولی که اینا برای اولین بار گروه طالبان و شبکه قانیر گروه‌های تروریستی نام بردن. یک. دوم این که اینا برای اولین بار پذیرفتن که گروه‌های تروریستی از خاک پاکستان بر علیه افغانستان استفاده میکنن، در صورتی که در گذشته چنین اظهارات با چنین صراحت را ما از پاکستان شاهد نبودیم. ما امیدوار هستیم که نتیجه بده. طبیعی است که تخلفات مرزی که پاکستان میکنه یک بحث دیگه است که روش بحث خود شد و از طرف دیگه شما شاهد بودین که چند قبل نیروهای دلیر امنیتی ما هم اینا هشدار دادن که ما پاکستان شاهد عمل بالمثل خواهد بود اگر پاکستان با استقلال افغانستان حرمت نگذاره، به احترام متقابلی که میان دو کشور است به او بی‌توجهی کنه و کماکان به تخلفات مرزی مبادرت بورزد ادامه بده. طبیعی است که د سبا خبر په اجنډا کې هم دغه د پولو په سر شخړې هم شامل دي. طبیعی است که عمل بالمثل پاکستانی ها شاهد خواهد بود. ما در کلیات اجندا خدمت شما عرض کردم که مسئله صلح و امنیت و مبارزه با گروه های تروریستی و بحث همکاری های اقتصادی و ترانزیتی و فرصت هایی که فرارای هر دو کشور استفاده از اونها خواهد بود. این که با جزئیات بخوایم روی از جلسه صحبت کنیم میشه که با فردا بعد از نشست ما بتونیم تمامی جزئیات نشست با شما مردم افغانستان شریک کنیم. من ناراګرځم به تاسو ته ډاکټر صاحب څو مهمه مسلې دي چې حکومت تمه لري. د لومړي ځل چې د دولت په دولت خبرې کیږي یو مسله او بل دا چې پاکستان په لومړي ځل ځینې اعترافونه کړي دي په هغه ترګریزي ډلې چې په افغانستان کې عملیات تر سره کوي د هغوی نوم اخیستل او د هغوی ته ترګری ډلې ویل د قناعت وړ دي. په هیڅ صورت نه. موږ وینو چې په کابل ښار کې دلته د امنیت شورا غونډه کیږي او
په دا غونډه کې تاییدېږي چې د تورستان اصلي ځای په پاکستان کې نو پاکستان څنګه کولی شي د امنیت شورا د دغسې یو دریځ سره بیا هم د دغه ډلو د موجودیت نه په پاکستان کې انکار وکړي د هغوی دپاره د انکار بل هیڅ منطق نه پاتې کېږي دویمه خبره دا چې بالمثل عمل کوو وای بزک نه ورکه لغمان برسه دا بالمثل عمل به د منګه د خوان کوم وخت صورت نیسي دا څویمه حمله د دغه ورځ نه چې د ملي دفاع وزارت ویاند دا خبره وکړه د رسنیو ته دا متواتر حملات چې په دانګام ولسوالۍ باندې ځینې نور ولسوالۍ باندې په کونړ یا نورستان کې صورت نیسي خو موږ لا تر اوسه دا انتظار باسو د بالمثل عمل به زموږ د خوانه صورت ونیسي زما هدف دا نه ده چې زه د جنگ طرفدار یم جنگ د منطق پای ده بالاخره زه نه غواړم چې دوه ملکونه جنگ طرف ته لاړ شي په کل کې زه د پنجاب په سیاست باندې خبرې لرم هغه د دې لاین نه خواته د پښتنو سیاست نه ده دا د بلوچستان سیاست نه ده دا د سندیانو سیاست نه ده دا د پنجاب سیاست ده دا د استعمار دغه حرامي اولاد سیاست ده کوم چې نن ورځ موږ په منطقه کې دغه شاهدان یو د شاه زمان د دوران نه رانیولې چې انګریزي استعمار د دوی نه د افغانانو په ضد استفاده کړې ده تر دغه لحظې پورې هم د بریتانیا حضور تاسو په هلمند کې وینئ ولې هلمند د مخدره موادو د تولید په هغه ډېر عمده مرکز باندې بدل څه په داسې حال کې چې هغلته صرفا بریتانیوي قوت په حدود 100,000 دوی او بل تاسو دا فکر کوئ چې دا لومړی ځل ده چې پاکستان او افغانستان دولت په دولت خبرې کوي یا مذاکرات کوي نه په تېرو کې هم دا خبرې شوې دي دا چې ښاغلی غنیزي دغه ته مخکې دغه نه 10 پلا د افغانستان جمهور رئیس ښاغلی کرزی لاړه سفر لاړه پاکستان په 2015 کال کې موږ د پاکستان د لومړي وزیر نواز شریف د شاهدو په کابل ته د سفر ولې دوی په سیاستونو کې موږ تغییر نه دی لیدلی او دلیل هم دا ده چې پاکستان په خپله دا صلاحیت نه لري چې په خپل صلاحیتونو کې تغییر راولي د پاکستان ټول سیاستونه د بریتانیا نه تنظیمیږي د لندن نه تنظیمیږي زه تکاره ووایم نور زمونږ خلق هم په تنګ ده او لندن په دغه د افغانستان په جګړه کې که نور نقص کړی دلته پیسې مصرف کړي خو لندن عواید لري د هلمند د مخدره موادو نه د عربي اماراتو سره برابر نو د پاکستان هدف دلته څه کیدای شي چې هم د جګړې ژبه کاروي او هم دغسې ډیپلوماسي او سفرونه ترسره کوي دا خو طبیعي ده ملکونه همدغه دي داسې نه ده چې دوی د فقط هغه د افغانانو په شان کومه خبرې وکړه اصلا غواړي چې زما سوال دلته ده چې داسې ویل شوي دي چې پاکستان یو تحلیل دا هم شته چې اوس پاکستان په نړیواله کچه تر سیاسي فشارونو لاندې ده او غواړي چې په دغسې تګ راتګ سره دغه فشارونه لږ تر لږه پرې راکم شي دغسې یو تحلیل سره فکر نه کوم دا دلیل دا د امریکا دوه مخی سیاست د بریتانیا دوه مخی سیاست د دوی د متحدینو دوه مخی سیاست د تروریزم د منطقي حامیانو په وړاندې مخصوصا د پاکستان په وړاندې پاکستان ته دا جرأت ورکړی ده چې هر پلا د دوی هیات راځي مخکې دغه نه باید موږ بمبارد سو موږ د راکټي توپچي بریدونو لاندې راسو خواته پښتانه بلوچستان باید سرکوب سي او دا وخی خپل قوت وکړي دا توانایي لرم یوه بله مسله چې د افغان حکومت ته متوجه ده هغه دا ده چې پاکستان ته قناعت ورکول په دې برخه کې چې وسلوال طالبان سولې ته آماده کړي یوه مسله او بل د ترهګرۍ له ملاتړ څخه لاس واخلي حکومت سره داسې لارې چارې شته چې پاکستان قانع کړي په څه چې دوی قانع کوي اساسي مشکل هغه د موږ ترمنځ خو د ایرلاین خبره ده خبره خب تاریخی شواهد اسناد مدارک وجود لري ته عملا زه په هیڅ خبره باندې هیڅ موضوع باندې نه غږیږم صرفا یوې خبرې ته اشاره کوم په 1988 کال کې د ملل متحد سازمان اسامبله کې یوه اعلامیه هلته تصویب شوله چې دغه اعلامیې په اساس باندې ټول هغه معاهدې چې د استعمار ځپلو ملکونو باندې د استعمارچیانو د خوا نه تعمیل شوي هغه غیر قانوني اعلان شولې هغه د اعتبار نه ساقط شولې چې دغه په اساس باندې د ایرلاین موافقه هم د اعتبار نه ساقطه ده یعنی د ایرلاین د افغانانو د رسمي کرښې په حیث نه پېژني
که چیرې ملل متحد سازمان د خپل پریکړې ته چې په 1988 کال کې صادره کړې ده هغه ته اعتبار ورکوي د پاکستان په دامه دولت دا فقط بریتانیا د امریکا د او دولت په جوړولو سره یو برخه د افغانانو نه جلا کړه، افغانستان نه یو ملت ټولن تقسیم کړي، یو برخه د هندوستان نوم پاکستان کې خود خپل اهداف ته رسیدل لپاره. او په اوس کې زه په زغرده وایم تر هغو چې متحده ایالات تر هغو چې بریتانیا په خپل سیاستونو کې تغییر را نه ولي د پاکستان سیاستونه به د افغانستان په وړاندې همداسې مننه. راګرځم د حل لارو لپاره تاسو ته مایسم صاحب فکر کوئ چې د پاکستان سیاستونه د امریکا او انګلستان په سیاستونو پورې تړلي دي؟ اول باید موږ انګلستان او امریکا ته قناعت ورکړو. ببینین حداقل در 1.5 دهه گذشته برای اولین بار ما یک صراحت بسیار واضح و آشکار از امریکا، یک موقفگیری بسیار واضح از جانب ایالات متحده امریکا در مقابل پاکستان شاهد بودیم. شما میدانین که استراتژی جدیدی که اعلان شد به صراحت برای اولین بار از پاکستان خواست که حمایت از گروه‌های تروریستی متوقف بسازد و نه تنها یک خواست مطرح شد بلکه میزان مالی حمایت‌های مالی ایالات متحده آمریکا نسبت به پاکستان کاهش پیدا کرد. بحث حمایت گروه‌های پاکستان از گروه‌های تروریستی در سازمان ملل متحد مطرح شد، در شورای امنیت سازمان ملل متحد و همونطور بارها آقای ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا به صراحت پاکستان را گفت که از گروه‌های تروریستی حمایت میکنه، عامل بی‌ثباتی و ناامنی در افغانستان و منطقه و جهان است. خو هم د استراتیژي ته په کتو سره یو شمېر تحلیلګران دا وایي چې پاکستان له همدغو فرصتونو څخه په استفادې غواړي وخت ضایع کړي د سولې خبرو یا د موقفګیري په دې معنی چې اوس پاکستان په نړیواله کچه تر فشارونو لاندې ده او په افغانستان سره په دغه راز ډیپلوماټیکو اړیکو سره وخت ضایع کوي. افغان حکومت دغه څه نظر لري؟ مسئولیت حکومت افغانستان در شرایط فعلی چی است؟ ما از یک طرف باور داریم برای ختم جنگ از راه مذاکره و گفتگو. هر جنگ پایانش ختم بوده و زمان ختم پیدا کرده که اختلافات در یک چارچوکات قرار گرفته، از راه مذاکره و گفتگو ما بالاخره مطالبات طرفین لحاظ شده، اما اختلاف نظرها و اینا روش صحبت شده تا به یک نتیجه رسیدیم از راه مذاکره و گفتگو. در طول تاریخ بشریت ما و شما شاهد جنگ‌های بسیار طولانی بودیم، حداقل بشر شاهد جنگ‌های خونین و طولانی بودن که بالاخره از راه مذاکره و گفتگو آمدن اینا به یک نتیجه رسیدن. ما هر جنگی پایان داره، همونطور که آغاز داره یک پایان داره. ما باور ما است که مهمترین راه مسیری برای پایان جنگی که ما 1.5 دهه است متاسفانه در افغانستان شاهد هستیم، حداقل در فصل نوین، این است که ما از راه مذاکره و گفتگو د دې جنگ طرف پاکستان ده. ما سر از بحث بیاییم به نتیجه برسیم و از طرف دیگر ما مسئولیت خود را به خوبی انجام میدیم. با تمام توان از تمامیت ارضی افغانستان داریم دفاع میکنیم. نیروهای دلیر امنیتی ما در جای افغانستان دشمنان مردم را سرکوب میکنن، نابود میکنن. یک و دوم در سطح دنیا شما میدانین که امروز اجماع نظری که نسبت به حامیان گروه‌های تروریستی از جمله پاکستان شکل گرفته، این مسئله اتوماتیک و یک گپی ناگهانی نیست، اتفاقی نیست. یو جمله جواب راکړي به یو نکته کې پاکستان د جنگ طرف ده. هیچ شکی به وجود نداره که پاکستان بسترهای فکری و تسلیحاتی و مالی را در خاکش فرارای گروه‌های تروریستی مساعد کرده و تبدیل شده به یک ماشین چوچکشی تروریستا. به هر میزانی که نیروهای امنیتی ما در جای افغانستان یک تروریستا رو نابود میکنه، از اونجا تمویل میشه، تجهیز میشه، با فکر افراطیت به افغانستان فرستاده میشه و کماکان ما شاهد جنگ فرسایشی در افغانستان هستیم. هلار لپاره د بعض جنبانی لپاره یو جمله وخت لرو بختاسه بالاخره اوس لار څه د تاسو له نظر ثبات پاکستان لمړي وزیر راځي څه باید وشي ډیر لاند راته وای. اساساً زه په دې معتقد نه یم چې موږ د پاکستان سره په مذاکرات کې یو نتیجه ته ورسېږو. د افغانستان د دولت لپاره ښه خبره دا ده د دانګام ولسوالۍ باندې کوم بمبارد سوی او کوم راکټي توپچې حمله سوی ملل متحد سازمان امنیت شورا ته باید شکایت وشي او دغه شکایتونو د اسنادو پیرایي سره نور هم پاکستان در فشار ونیول شي او پاکستان غوښتنې که چیرې په نظر کې ونیسي پاکستان غوښتنې روښانه دي. افغانستان باید پاکستان ستراتیژیک عمق واوسیږي. دلته د افغانستان باید خپل روابط د هندوستان سره قطع کړي
یعنی هند دلته افغانستان سره رابطه ونه لري او بل هم افغانستان د کابل کې داسې یو دولت وجود ولري چې هغه د اسلام آباد فرمان یوسي دا هغه څه د افغانانو خط نشي منلی او که څوک غواړي په دغه خط لاړ شي افغانان به مننه او مخالف خط افغان حکومت سره پاکستان د قناعت ورکولو لپاره څه دي چې ثبات په مذاکراتو کې قناعت ورکړي که بیشتر شد از تخطی‌های مرزی پاکستان بارها شده این یک مسئله نو نیست بارها سفیر ما در نشست شورای امنیت ملل متحد اسناد را کرده و دنیا را قانع کرده که امروز دنیا بالای پاکستان فشار وارد میکنه. یک دومی که ما خوشبین هستیم نسبت به این که ما بر مذاکرات جدید ما به نتیجه برسیم. فرض کنیم اگر به نتیجه نرسیم افغانستان فشارهایش بیشتر خواهد دنیا را بیشتر قناعت لري چې رشته چې پاکستان د قانع کړی شي اگر ما نتوانیم اینا را قانع کنیم تلاش ما است که ما اینا را باید قانع کنیم و اینا هم به این نکته پی ببره که مسیری که اینا در حرکت است یک مسیر درست نیست و منافع نه افغانستان نه پاکستان نه منطقه است. فرض کنیم اگر باز هم به نتیجه نرسیم طبیعی است که ما دنیا را وادار میکنیم که اونا تحریم های جدید بر علیه پاکستان وضع کنه تا ما شاهد بهبود وضعیت باشیم. ډیره مننه کورمدان چې په موضوع را سره بحث وکړه ګران لیدونکو تاسو ډیره مننه چې تر دې د موضوع ملتیا کوله تر بیا مو الله مل شه.